دغه قبر دی دې زیارت دی. Is this? دا ګرده غرده دی د ډبرې دی د لې اوس ودرېدلو د لې یو زیارت دی. داروخان تعالی کوم زیارت له ورځو؟ کمالده نیکه. نو اوس دا دی بیا سفر شروع سولو. اوس دی خدای خیر کړي داروخان د کوم دی چلاو دی. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. دا ځوانان دا دي لګیا د لې ډوډۍ خوري. دا ټوله د لې سیبو والا دي چې اوس غرمې ټیم دی ډوډۍ خوري. بس اوس به موږ ته اجازه راکړئ یاره فضل خان چې ماښام پاته شي. نه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. په مخه بیا دله راځو. اوس مې لا ډېر ښه خدمت وکړي. مننه لاړو. دا حافظ. دعا کوه بابوی. حاجي صاحب الله رخصت واخلو. حاجي موږ د صاحب لاړو یا سیبونه مې بیخي ډېر واخیستلو. هغه د داروخان یا بس په لارې مې ستړي شان ډېر راسره یو سیب راکړه چې بیا زه تا ماز پر یادوم. دغه سور دغه سور سیب بس راکړه. ښه بس دا دی زه خپله د حاجي په نامه یې راکړم. بس دا سم حاجي وای یا یو سیب سم سیبه د ساخلې اوس کوم بس دغه صحیح دی حاجي. مې شوره خو زه که خورم خورم یې و آیا دی بس دغه سور سیب دی. بس دا آیا دی حاجي دومره زبردست. یا بس نور نه سم اخسئ بس اوس دوی راله کوه. خدای په خیر ورسو. تکلیف به ډېر مافه. مننه کور ودان. دا حاجي واجدلو ډېر ښه سړی دی ډېر ښه زموږ خدمت یې وکړي. نو اوس دا دی زه ولاړو خدای حافظ درځه. نسل ولې څه نو اوس دا دی بیا سفر شروع سولو. اوس دی خدای خیر کړي داروخان د کوم دی چلاو دی. اوس دی مې خدای په خیر رسوي. راځه بس تر هغه ځایه روغ راورسېدې د دې ځایه څه به دې پر روغ صدرۍ ورسوم. درځه په تا پسې څوک زاړي وای په تا پسې څوک زاړي. دا خلک زما ویډیو ګوري هغه پسې را زاړي وایي چیرې دي ولاګونه یې نه دي جوړ کړی. سټارټ یې سفر اوس بیا دا د خیره شروع سولو. د لارې خوندور سین به در ښکاره کړه. به درځه خوند به وکړه داروخانه. بس اوس په خپله ځي. ښه دې خوا خو پټالی یو د دې خوا خو په دغه دي خپله روان دي خپله روان دي. غږ ما غیر ښه سین داسې دی چې اوس موږ ترې کلي له راورسېدلو. د لې یو مسجد دی هغه دی د غره پر سر دی. هلته لمونځ کوو د ماپښین نه بس بیا روانېږو. الله به یاد کړو سکوټر نشي ختلی. د لې به لمونځ وکړو. دغه مسجد د لې لمونځ کوو. دا ماشومان یې کور ودا زموږ لپاره اوبه راوړې اودسه لپاره. جوړ په خیر ستی نوم چیشت دی؟ ستا نوم چیشت؟ عباس د ده ده اکنواز عباس دی. دا دی اوبه راوړلې. ستا نوم چیشت دی؟ انعام الله. نو د لې اودس کوو لمونځ کوو بیا روانېږو. Is this? اودس خو مې وکړي. مسجد ته تاسو ګورئ ماشاءالله څومره ساده مسجد ماشاءالله. دا یې برنډه ده. دا د مسجد برنډه ده. د دې ماشومان سبقان کې وایي. دا یې مسجد دی ماشاءالله. ډېر زیات ماشاءالله ډېر ښایسته مسجد دی. ساده د سکون نه ډک مسجد دی. لمونځ کوو الله به یاد کړو. داروخان دومره خیراتي دی کوچنیانو ته به دغه ورکوي. د لې مې دا د لمونځ وکړي ډېر ښه خوند یې وکړي. دومره زیات سکون و چې څه درته ووایم. ته نه غواړې؟ راځه داروخان. اوس دا دی ځو. داروخانه زما ډایلاګ وکړي څه وایې؟ سنامي ده.
سم ډایلاګونه واه. دا ډایلاګونه ته کوي څه یا ښه دا د مې او د الوهیت کار نه دی. نو اوس زه سکوټر اوس بیا سټارټېږي په سفر پر مخ ها یا سمه ډوډۍ وکړه ای کوچنی ماشوم دی وایي چې موږ کره راسه سمه ډوډۍ وکړه د هغوی موږ څنګه درشو څنګه دی جوړ په خیر موږ دا دې دله رالو تا ولې راسئ بیا ډوډۍ د خدمت دی ها جوړ په خیر ای څنګه سیندیانو پورې دي ورته لګولې سودا فاريكو ښه ولا بسوا شو اوس موږ څه خدمت کوې ها څه خدمت کوې اوس وایي خدمت دې مې خاورې سي ها بس یا الله دې ډېر یا کور ودان راورسېد درځه خوشحاله وه زموږ یار یې ستا نوم څه منځ وکړئ بل روان استيلا حبيب رام حبیب رحمان بس اوس موږ ځو درځه حبیب رحمان خداحافظ اوس زه د چیز دپاره ودرېدې دې دپاره ودرېدلم ها دا موټرسایکل به کتئ سړی ګرم مرم نه شي بله بل دغه نه شي ښه اوس ځه داروخان د داروخان یاران به داروخان له دومره پخه شوي وایي ته د موږ سره چکر نه ولې د فضل سره خالي چکرونه وایي ستا یاران دا له پخه شوي یا ما اوس د یاران نشته ښه ګرده خوا به دې سره خبرې نه دي ها په کارو لګیا ښه دا دی اوس چړایي پټې چړایي څه اوس دا دې راشه واسوله پرون زموږ ورختۍ نه شوله اندېر ولاج تاسو وکړل نو دا دې روان یو خوندور ستا وچ دا ماشاءالله څومره خوندور سیند دی دا ګرده غر دا دی د ډبرې دی دلې اوس ودرېدلو دلې یو زیارت دی داروخان تا له کوم زیارت له ورځو کمالدین که کمالدین لیکه وایي هغه له به ورسم که خدای څه شپه د پاره هم ښه دی ښه د ژړي دپاره دی د چا ګردې خوري دغه دپاره دی ستا کومه مسله ده چا تور ژړی دغه دپاره ښه دی د دې زګي تاریخي سړي راته ویلي دي ښه ته راسه یو ډایلاګ به درته جوړ کړو څنګه شو داروخان چیش دې کول در ها چیش دې کول دا شاستې شلې له ورشوس ولا تصویر دې اخسي یا ها هغه دا د خدای دغه مې کتل چې دا څنګه وطن ډایلاګ درځه څنګه علاقه ده څنګه وطن دی اشه د مولانا په سکوټر کې څه وایي مولانا سکوټر ډېر زورور سکوټر اوه زبردست مولانا کور و دا د مولانا سکوټر مې راکش کړی دی درځه ډېر خوندور زیارې له راغلي سکوټر هم دا رقسمزګیان له نه و راغلی د مولانا موږ دا دی راوسپی درځه مولانا ویم ټیټ راله بخښه شمې داروخان ته دې خدای هدایت وکړي بیا ودرېدی د ده کارونه نه ختم کېږي درته وایي سیبونه یې څه نور راخلو خورجین ډک دی نور راخلي او هغه خلک یې ستنه لمون دا دی په ډکوو سیبونه وړو پرون دې موږ ته اجازت راکړې وله اوه داروخانه پرون دې څه راته ویلې چې ما رالاس بس خري څه دغه ډک لمون ډکه کړي راوایه خپل وطن دې سر مه خلاصوئ زر راسه څنګه څو ګرده دې راواخیسته بس اوس ځو بل کار خو دې نه یې که زیارت له لازیه زیارت له به ورسو زیارت له لازي بس بیا د هغه بعد روانېږو اوس دا دی داروخان زیارت له رالی وایي زما د ګردو مسله ده که چېرته وایي زه دا زیارت والا له ورځمه که خدای شفا ځې راکړه همالته درځه د ارمان تفرک خدای به شفا درکړي شفا ورکول والا خدای دی لمانځه ته کښېنه ټیټه دعا وکړه خدای به خپله شفا درکړي ای بس څه به کوې دا خواست دی را روانې زه د شاټ کټ راوختلم دا زیارت به د ښکاره کړم دعا به ورته وکړمه خدای دې زموږ سره جنتونه نصیب کړي د دا ټولو مړو السلام علیکم دغه قبر دی دې زیارت دی دا زیارت دی
دا قبر دی راسه داروخان راسه اوس به داروخان دلې دعا وکړي زه به هم دعا وکړم بیا به ګپه کوو څنګه سو داروخانه دعا دې وکړله واه ښه بس اوس درځه اوس نو بس ترو ډایرکټ ځو په لاره بیا بل ځای نه درېږه یا بس بیا اچھا سره ښه. زیارت لرفلو شي د پاره کار کوي ښه بس اوس روانېږو سکوټر راغی دی په لارې بیا نه درېږو انشاءالله عایشه دغه سیند ته تاسو ګورئ څومره خوند کوي په دا ډبره کې دا د درخت راشنه ده دا ګورئ دا کوم ډبره ده او دا درخت کې راشنه ده بس موږ آخري سټاپ دلیو دلی مې یو موټیویشنل ویډیو جوړه کړه بس اوس ویلاګ هم ختم کوو ټول ویلاګونه د دازګې د ما په یوټیوب کې ورکړي دي اوس په آخري کې تاسو ډرون شوټ هم وګورئ د کوم ځګیان له څخه تللی وله زما چینل به سبسکرایب کړئ په فضل افغان په نامه دی داروخان هغه دی بس ما او داروخان اوس روانېږو کور خواته ډېر سفر راته ګوري چارج هم کې ختم سو ویلاګ هم ختم کو خدا حافظ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا